که تر دې دمه پورې تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو په سبسکرایب بټن باندې کلیک وکړئ. د که ویډیو مو خوښه شوه نو په لایک بټن باندې کلیک وکړئ. د نور سره شریکولو لپاره په شیر بټن باندې کلیک وکړئ. خپل وړاندیزونه او نظرونه د کمنټس په برخه کې زموږ سره شریک اوس راځم ټیبل لیول ولیډیشن رول باندې کار کوم. په فیلډ پراپرټي یا فیلډ لیول ولیډیشن رول باندې تاسو پوه شئ. تاسو کولی شئ دا کارونه په ټیبل لیول ولیډیشن رولز باندې وکړئ. دلته راځو ورته چې پراپرټي شیټ دې باندې کلیک کوو. دلته به پراپرټي شیټ راشي. مثال په دې غاړه کې دا ولک دې خوا را نږدې کوم دیسته دلته مثال لیکلي چې ولیډیشن رولز لکه څنګه چې مخکې په دې ځکه موږ ولیډیشن رولز لرو او ټیکس لرو. دلته هم موږ ولیډیشن رولز او ټیکس د ټیبل لیول باندې پراپرټي شیټ دا چې دا ټیبل پراپرټیز ده او دا چې دا فیلډ پراپرټیز مثال په دې شکل سره موږ کولای شو. که دلته زه راشم ورته ووایم چې فرست نیم مثال فرست نیم ونیسم او ورته وایم چې دا باید دغه ریکوایر دی. دا زوم کې به ونیسم چې زوم کې ښکاره شي. ورته وایم چې از ناٹ نل مثال دا باید خالی نه وي. مثال ورته لیکي چې مثال the first name field cannot be blank یا it's required like په دې باندې دا ځکه چې دا ټول میسجونه ورسه اوم کاته مخکې. اوس دلته راځو ګوره که زه دا خالی پرېږدم دلته ورته مثال یو انټر کوم. دلته وایي چې first name field is cannot be blank مثال دلته اتمن به یو شی ورکړي چې مثال دا دلته ویل واخلي. دا ډیلیټ کوم راځم بیرته ډیزاین ویو ته همدا شان مثال ته ورته ویلی شي چې زوم ته راځي. په زوم کې ورته وایي چې د دې په ځای مثال زه دغه فیلډ ورکوم سټیټس وټیم سټیټس مثال ورته وایم سټیټس ان په چې شي کې سټیټس کې باید کولی شي چې زیات هم ورته ورکوي خو ورته چې ان اکټیو وي او یا کاما او ان اکټیو یا بدای یا بدای مثال په دې شکل سره. اوس زه بیا راځم ورته وایم چې اوکې دلته ورته لیکم میسج چې only active and inactive is acceptable. مثال ته ذکر راشم ټي ورکم مثال دا نه مني. ګوره وی only active and inactive is acceptable مثال ته ورته چې active مثال دا بیا ومني. نو اوس راځم په بل باندې کار کوم. دلته ورته وایم چې ډیلیټ دلته راځم ورته یعنې مثالونه لکه څنګه چې تاسو په دغه کې کار کوو په ولیډیشن رولز کې هم کار کوو. دلته فقط تاسو څه کوئ یوازې د فیلډ نوم دلته اضافه کوئ. په دې کې هغې کې به هم راسم مثال یو څه لیکل خو دې کې تنها د فیلډ نوم به اضافه کوئ. لکه مثال د end date دپاره راځم ورته وایم چې end date دپاره دلته لیکم چې end date مثال end date باید چې کوچنی وي او یا مساوي د ډیټ د دې سره وي. مثال راځم دې ځکه ورته وایم چې invalid date end date ورته لیکئ invalid end date مثال په دې شکل سره. دغسې تاسو فورمولې د ولیډیشن رولز دلته ورکولی شئ. مثال که زه ورته وایم چې 22 او دلته راشم ګوره وایي invalid end date که ورته وایم چې 14 دا مني
مثال په دې شکل سره تاسو کولای شئ چې ولیډیشن رولز ټیبل لیول امپلیمنٹ کړئ. دا ټیبل لیول ولیډیشن دا مثال تاسو ما ډیر زیات کار کړ، تاسو کولای شئ هغه مثالونه دلته کار کړئ او په خپل بعض مثالونه جوړ کړئ، ځان اکټیو کړئ. مثال د سنیچ مثال هم دغه مثالونه ځکه کوم مثالونه چې ما درکړي دي نه، تاسو باید کار وکړئ او په نور مثالونو باندې سم چې په ذهن کې ګرځي هماغسې ولیډیشن کانسټرنټ یا چک کانسټرنټ ورته جوړ کړئ او فورمولا ورته جوړ کړئ چې مثال دغه شی وکړه یا په دغه شی په دې شکل سره وکړه. نو تاسو کولای شئ پریکټیس وکړئ، چې څومره تاسو پریکټیس کوئ هغومره نور نوي شیان زده کوئ. مننه چې تر دې دمه زما سره وئ. خپل وړاندیزونه د کمنټ په برخه کې زما سره شریک کړئ. پښتو په خپله ژبه خپل مهارتونه پورته کړئ.